جی بالکل دا وخت تاسو کتلی شئ موږ په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان وانه بازار کې موجود یو. دلته د جمعیت علما اسلام د سورې لاندې چې کوم احتجاج دی هغه دوام لري. د وخت کې دوی د غوښتنې کوي چې په قبایلي سیمې کې چې کوم ټارګټ کیلینګ کیږي هغې روکتام ده وشي. ورسره چې کوم دلته انټرنیټ چې کوم ایشو دا 3G 4G بند شوي دي، دغه چې کوم بجلي ستونزې رامخته شوې دي، دا تېرې 4 ورځې راهیسې بجلي چې کومې دي هغه نشته. هغه رقم کوم الزام روډ چې کوم دی هغه بند شوی دی. په دې باندې دوی د په حکومتي چارواکو باندې نیوکه وکړې، غوښتنه یې وکړلې چې باید دلته کې چې کومې د ژوند بنیادي اسانتیاوې دي د دې سیمې خلکو ته برابرې شي. په دې هکله باندې زموږ سره چې کوم دلته د جمعیت علما اسلام یا نور چې کوم سیاسي ګوندونو خلک دي هغه موجود دي، هغې سره موږ خبرې کوو چې دوی د موږ ته څه وایي. نورعلي خان دا مهرباني موږ څلور مطالبې دي چې موږ اول دا خبره ده چې 3G 4G دا بحال شي او د موږ دا کاروبار او د ویل کې نن سبا آنلاین دی که نه سباکینه په دام دی دا د موږ تباکې شي دا وکړو. دویمه مطالبه د موږ د باډر دو چې اهمه مطالبه ده چې د موږ باډر دا چې کومه دو دغه درته کولاو شي. او درېیمه د موږ د بجلۍ ولادو چې دا بجلۍ چې کومه دو دا هم موږ ته بحال کو ضرب نظر دا کوم الزام دیم که چار په وکړو. او بل دا د موږ روډ دی او اوس مخکې توش په چار په وکړه بیا پرېښی دی. دا دغه حکومت ریاست نه موږ د مطالباتو چې دا د موږ روډ د نظر خلوص کړو. موږ د قاید محترم د خپل مرکزی امیر د مولانا فضل الرحمن صاحب او درنګ د میز د فاټ امیر موتی شکر صاحب دغه امر و دغه قادر کړای و چې کیما ټارګټ کیلینګ د بجاور نه وخلا د وزیرستان پر چې کیم ټارګټ کیلینګ دا په حواله باندې چې بیا په قبایل باندې یو نوای یورو بالیږي په دا حواله باندې جمعیت علما اسلام فیصله کړی دو چې په ټول هډ کوارټر نه کو احتجاجي مظاهره شي. او بنیادی خبره دا ده چې جمعیت علما اسلام دا مخصوصه کړله چې کیم مخکینی حالات په موږ مسلط وي چې هغه ټارګټ کیلینګ و په مختلفې طریقې باندې د کوم وینه تېودله. نن د انضمام نه بعد موږ لږ کې سوار ګرده شوله خو بیا هغه شی موږ مخصوصوي چې را بیا ټارګټ کیلینګ ونیږي لکه څرنګه چې مولانا سمیع الدین شهید که دارنګه په دا علاقه کې د موږ نوجوانون او د موږ مشرون دا بیا موږ په دا پوهېږي چې را دا کیسه بیا راونیږي. لکه څرنګه اعلی خان ورورو نورعلي تاسو زه ډېر مشکور یم. لکه نن چې موږ جمعیت علما اسلام د یوه احتجاجي ریلي راستلې وه او خاص کر د امن متعلق. لکه تو ته پته ده چې 9/11 نه بعد یو افغانستان موږ ګاونډي هېواد کې یو نیټو یرغل کړی و او هغې شکست وخوړ خپله بشترۍ ګول کړی او نه غواړي د موږ ملک چې یاره په سابقه فاټه کې 20 سالان کې موږ مرد شوي او په سابقه فاټه کې د امن نه غواړي او د نوي جنګ او د نوي انتشار پلانینګ کو. تاسو دلته چې کوم د جمعیت علما اسلام ځایي مشران وي هغې خبرې واورېدلې، ورسره چې کوم نور د سیاسي ګوندونو یا تحریکانو چې کوم خلک وي هغې هم په دې احتجاج کې په دې پرلط کې ګډون لرلو. دوی د وویل چې قبایلي ولس چې کوم دي دغه د ډېر مشکل تر شوي دي. مرجر وشو، مرجر نه پس هغه اسانتیاوې قبایلي سیمې ته نشوې ورکړې لکه څرنګه چې پکار وي. دې وخت کې دوی وایي چې زموږ د سیمې بالا ستونزې دي. دلته په قبایلي سیمې کې چې کوم ټارګټ کیلینګ دی خاص کر شمالي وزیرستان کې د جمعیت علما اسلام چې کوم یو تن و هغه چیرمن هغه هم دوی وایي چې هغې هم پلاټونه نه دي شوي. هغه رقم دوی دلته دا وویل چې کومه غاله ده اوړه دي په میلونو کې هغه هم د دې سیمې خلکو ته نه ورکړل کېږي. هغې نه علاوه ډیولپمنټ کارونه چې کوم دي هغه دوی وویل چې هغه هم بند شوي دي. دلته کې ډیولپ کارونه چې کوم دي هغه په ټپه باندې ولاړ دي. هغې سره دوی دا وویل چې 3G 4G د ژوند د وخت ضرورت دی باید عام د دې سیمې خلکو ته ورکړل شي. دوی وویل چې که چېرته زموږ غوښتنې چې کومې دي په هغه باندې نظر نه وساتلی شي نو موږ بیا راوځو دلته په وزیرستان کې به یو لوی احتجاج کوم دی هغه کوو. جی